کوم ستړي مشه زه نه وایم چې زه وکیل خان یم غلام رسول صاحب ته چا خواست کړی غلام رسول صاحب په خیر ستړي مشه جوړې کرای د خې جوړې خیر د شکر چا د څه ویلي غلام رسول صاحب زموږ یو خپل د پوښې غره تیری دي تر زو هم دا د وکیل خان ته وایي چې اوس خلکو پیژندل او وکیل خان ته وایي چې نور نوم ماخله قدم وایي چې وکیل خان یم غلام رسول صاحب دلته کې د موږ د امریکا ورجینیا ریاست کې یو په نوکسویل نومي ښار کې یو کلیواله علاقه ده یو فارم ته راغلي دواړه دلته ملګري شو او غلام رسول صاحب ما سره په ګاونډ کې په الکسندریا کې هم پاتې کېږي څومره موده مو شو غلام رسول صاحب په امریکا کې تقریبا 15 کالم روان ده ژوند څنګه دی په امریکا کې ژوند والا سخت تیریږي پوښې څنګه او جدایي سخته ده د وطن پوښې ها جدا فیمل وطن کې ده او فیملی وطن کې ده ها څلو 15 کال کې په الکسندریا کې پاتې کېږي الکسندریا کې پاتې کېږي سم ده او نو یوازې دلته کې په وطن کې د کم ځای کې وطن کې د لوګر یو ها لوګر یو صحیح او څومره موده مو شو چې نه تللی وطن ته تقریبا دغه یو 15 کال به کېږي ها راغلی بیا نه تللی دا خو تاسو ته وطن ډېر زیات یادېږي والله خو بس څنګه یې کوي نو او وطن مې ډېر یادېږي او ټیکاټ مې کړی که نه کلي ته به درځم نه هغه کیسه به کې نشته دی بس دا ترانې ډېرې اورو پوه شوې ترانې بس دغه ترانو ته مونږ هم پاتې شوي نور څه نشته ترانې اورو دماکې اورو او دا راته ووایه چې کوم څه وته لومړی چې 15 کاله وړاندې راغلي وې نو څنګه مطلب تاسو چې امریکا باره کې کم سوچ امریکا هم هغه شانتي امریکا ده که نه مطلب بدله نه والله دلته ژوند ډېر سخت ده ژوند سخت دی سټرس زیات ده سراتر سه او بیکاري بیخي نه پکې کېږي ضرور به کار کوې که ته روغ یې که ناروغ یې کار راکړې کار به کوې او کار به کوې او هلته کلي وطن کې خلک سوي خو به چې کوم دی نو غلام رسول خو مزې وکړې وچې مزې دي او دې خپل کمیس کالو په دې کې داسې ګرځې کار روزګار څه کوئ بس کار روزګار هم دغه مخکې مې وظیفه درلوده کمپنۍ کې مې کار کوو او بس اوس مې وظیفه پرېښې ده دا لیفټ اوبر کوم لیفټ اوبر کوئ کار مارښه دی امازون ډیلیوري ورسره وکړم ګزاره کوي دي پکې او ښه ده کلي وطن کې خلک ورته دا پته لګېدلې چې هغه ونې ته لا اوس نه په ونه رسوي کوم کې چې پیسې راخېږي نه هغه شی نشته هغه ته معلومات ورته شوی ده چې پیسې نه ګټي نه ګټي معلومات شوی نه هلته کې خو ته چې دلته ورته ووایي چې $2000 د میاشتې ګټم مثال په توګه که نه نو هغې وایي چې $2000 دا په افغانو کې ولا ضرب ورکړي چې دا خو دومره لکه روپۍ شوې یا دومره زر روپۍ شوې نو هغه $2000 کې دلته څه کېږي $2000 کې ته ژوند کولی $2000 کې دلته ژوند نه کېږي $2000 یو د کور کرا ورکوي انشورنس دې په جای پاتې ده ښه نو په دغه وطن کې اوس ټول ته معلومات کېږي ځکه معلومات ورته کې یار سره انټرنیټ د چیټ جی پی ټي د پوښتنه ترې کوي چې یو لیفټ اوبر ډرایور څومره ګټي او کس امریکا کې څومره ګټي له ما نه اوس هغو ته ښه معلومات او د خرچونه نه دي خبر چې خرچې دلته مصرفونه څومره دي خو دا راته ووایه غلام رسول صاحب چې تاسو کله وطن کې وې او لا نه وې راغلي لوګر خو ډېر ښکلی ولایت دی ډېر ښکلی ژوند دی پکې ډېر ښایسته ولایت دی زه په خپله تللی نه یم خو ما افغانستان ټول په دې ویډیوګانو کې په دې نقشو کې په دې میپونو کې په دې کې ما کتلی دی ټول چې کوم دی نو ګوټ نه خبر یم د وطن نو خو دا راته پته نو ډېر ښکلی وطن دی ډېر ښکلی سیمه ده ته چې امریکې ته نه وې راغلی یو ارمان یو سوچ هر سړی غواړي چې امریکې ته لاړ شي ستاسو ذهن کې امریکا څنګه امریکا وه امریکا خو مې په ذهن کې نه تېرېده ولې راتګ ډېر سخت و کاناډا مې ډېره په ذهن کې تېرېده کینیډا ته راتګ چې کینیډا ته راشم ښه نو کینیډا مې ډېره په هغې کې تاوېدله خو هسې سوچ کې چې ته به امریکا ولیدو ته به چې امریکا کې عیاشي او فحاشي او منځونه به نه وي دلته جوماتونه شته مدرسې شته جوماتونه ښه پرېمانه دي الکسندریا کې هم ډېر جوماتونه دي خپله واشنګټن کې زه کار کوم هلته هم ډېر جوماتونه دي کله چې زه نه وم راغلی ما دا چورت وایي چې هلته پیسې ډېرې پرېمانه دي یو د ټرک ډرایور تنخواوې تقریبا $8,000 دي $8,000 ولته موږ ته ډېر شی ښکارېدو دلته $8,000 پوه شوې د عام مزدوري ده او دلته غومره خرچې دي ورسره خرچې دي مصرفونه دي او که نه مصرفونه زیات دي صحیح تره زوی څه وایي چې څه به نه وایم تره زوی څه وایي چې څه به نه وایم تره زوی مې راته وایي وکیل خان ته ووایي چې دا نوم دې نور په سر کې ما صحیح ده زه چې کله مو وایم چې وکیل خان یم ما ته به ستا تره څه نوم یې دی سردار خان نومېږي او کوم ځای کې وطن کې دی وطن کې ده څه کوي هغه خو به مو چې امریکې ټرک ډرایور ده دلته اکثر ماته خلک میسجونه کوي امریکا کې ټرک ډرایور ډېرې پیسې جوړوي زه خپل هم ټرک ډرایور وم پېښور په لاین مې ټرک چلاوو صحیح ټرک ډرایور وم صحیح سمه ده نو بس مننه غلام رسول صاحب خوشحاله شوم ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ ما موبایل کې زه هم ختمېږي خو نور ملګري هم درته ولاړ دي څنګه ژوند څنګه دی ستاسو الحمدلله تیریږي تاسو وطن کې د کوم ځای زه ننګرهار یم ننګرهار تاسو ماته وختي و تاسو زه د لوګر ولایت لوګر ولایت دا نیمه متاکیم ده کلي وطن کې یو بل خپل خپلوان پېژنئ هلته کې غم خالي یو ده خوشحالي ښه
هلته به مې یو بل لیده کنه دلته یو دلته میلاو شو نه دلته ورسره ملاو شو ښه او علاقه څومره لري سیمه څومره ولسوالي لري دا ستاسو یو بل نه نه کنه د یو ولایت یو د یو مرکز ولسوالۍ کې مرکز یو ها او په اعلان صحیح او لوګر ملګری دا سوري د ننګرهار ننګرهار مرګره دلته ورسره بلد شي دلته ولا شي پښتانه او افغانان دلته کې چې کوم دی یو موټی دي کنه هغه شان دلته د کلی وطن په شان تقسیم دي نه خدي یو موټی دي یو بل سره ودرېږي او یو بل ته ودرېږي او یو کل په ډغرو راځي نو بس چې کوم دم چې کلی په وطن خبر نو ما چې مسافر شمو جړه را راځي نه دلته خده سید مننه کوم تاسو ټول یو جهان مننه خوشاله اوسئ ژوندۍ اوسئ ګړندۍ اوسئ او زه هم دې ملګرو سره ملو شم دلته کې او بس د ترزوی خبره بیا دی